یو یتیم هلک و د ورځې به مدرسې ته تلو، هلته به یې قرآن زده کوو او د شپې به یې په ځنګل کې پټ د الله عبادت کوو. نه څوک ورسره و او نه یې چا پوښتنه کوله، خو د الله سره یې تعلق ډیر مضبوط و. یا الله، زما د عبادت قبول کړه او ما د جهنم د اوره وساته. یوه ورځ هماغه ځنګل ته د بادشاه لور د ښه کار دپاره راغلې وه، خو لاره ترې ورکه شوه. ماښام شو، ملګري یې ورک شو، ویره پرې راغله. یا الله، زه اوس څه وکړم؟ ته زما مرسته وکړې خدایه. آخر کار هغې یوه وړه کوډلې ولیده. زه د بادشاه لور یم، زما نه لاره ورکه شوې ده. که ستاسې مهرباني وي نن شپه به دلته پاتې شم. ځوان لږ سوچ وکړو، بیا یې وویل سمه ده، خو ته به دلته په عزت او پرده کې اوسې. اصلي امتحان همدلته شروع شو. وړوکی کور، دواړه ځوانان، شیطان بیا وسوسې ورچولي. ځوان سمدستي د قرآن تلاوت شروع کړو، خو چې کله یې زړه ډیر تنګ شو نو خپله ګوته یې اور ته ونیوله. چې د دنیا دا اور نشم برداشت کولی، نو د ګناه کولو وروسته به د جهنم اور څنګه برداشت کم؟ زما لور هر طرف ته تلاش کوي او زری پیدا کوي. هماغه کوډلې ته ورسېدو، ټوله خبره یې واورېده، خو بیا یې وویل خلک به څه وایي، دا ځوان به سزا ویني. بېګناه یې ځوان زندان ته واچلو. شپه شوه، شهزادګي پټه زندان ته راغله او ځوان ته یې وویل مه خفه کېږه، کم رب چې ته د ګناه نه ساتله یګم هغه به دې وباسئ. کله چې بادشاه دا خبره واورېده، سترګې یې د اوښکو ډکې شوې او وویل چې د چا ایمان دومره مضبوط وي، هغه څنګه ګناهکار کیدی شي؟ بادشاه سمدستي ځوان د زندان نه راویستو، په تختي کېناو او خپله لور یې ورته په نکاح کړه.